په دې حالاتو کې څوک څنګه واخلي ساه ودسې چې ګلابونه د لمبو پر شاوخوا ودسې زما په کام اوس مرحله د بیدارۍ راغلی ولس خو هلته راوشیږي چې باچا ویده سي. مننه، ډېره مننه. ارمان ناصر ته خواست کوو چې راسي خپل لرلې سره شریک کړي. ارمان ناصر. ټولو قدرمنو ته د اختر مبارکي او سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامه یو وړوکی شعر د سولې په باره کې. وتلې زموږ له کوره له دالانه سوله، وتلې زموږ له کوره له دالانه سوله، اوس یې غواړې له فقیره کله خانه سوله. ستا بچي یو یو مري دا ستا په لاره، ستا بچي یو یو مري دا ستا په لاره، تا غواړي له موږه باچا خانه سوله. په خپل کور یې مېلمه سوه ټولې وینې، په خپل کور یې مېلمه سوه ټولې وینې، هر چا چې شړلې له افغانه سوله. د خان سر چې پکې بچ وي زه یې نه منمه، د خان سر چې پکې بچ وي زه یې نه منمه، هر پښتون ته غواړمه پرېمانه سوله. درې ورځې اوربند د اختر نه غواړم، درې ورځې اوربند د اختر نه غواړم، چې ټول عمر مې کور کې سي ودانه سوله. ختمې مودې سوې انتظار مه کوه، ختمې مودې سوې انتظار مه کوه، را به سي راځي به ای امانه سوله. مننه. ډېره مننه ارمان صاحب. یو وایکو ده وایي په دغه وچ ولاړ بازار کې ښکلې، په دغه وچ ولاړ بازار کې ښکلې، قسم په خدای زه تا ته دومره اړ یم لکه د